آی زما دا چاړه ناظم صاحب بابا برباد دی دې پسې خو سونیا شاه ټیکټ راواغست دا د شپې دروازې خلکو له خدمتونه کوي د دې سره مقابله خو ډېره ګرانه خبره ده زما چاړه ناظم صاحب خبر کړم چې به راځه د شپې دروازې به وټونو پسې ګرځو تا خلکو له خدمت سره ټک خدمت نه دی کړی غواړي وټونه سونیا شاه خو خدمتونه کوي د شپې دروازې لاړم ناظم صاحب لا دې تباه کړه چاړه ناظمه ستا دا خوله د ګټلون ده بس ناظم صاحب تباه برباد شو دا جوابونه کوي په چاټو کې پروت دی څه چلو شو سونیا شاه دې مقابلې ته ولاړه ده فارم یې راغستی دی کومه سونیا شاه د داود شاه ښځه د علي شاه موره او څنګه راتونه وایي یاد نښې څه ده نه د چکنۍ سوټی دی زما سره بل کس چې ولاړ دی فارم یې راغستی وي که دا فارم یې کېنښو نو چکنۍ دا سوټی به پرې باندې څه وکړو خو راځه چې وګورو د هغه شپه ورځ یو کل خلکو له خدمتونه کوي همونږ راځي ته په چټو کې پروت خوبونه کوي او کار چاله د سره هم نه کوي راځه چې په وډونو پسې وګورو خلکو له کارونه وکړو راځه چې زه څه کور ته ځم چې کوټ مو پاچوم زه وډونو پسې راځه ښه دا ناظم صاحب خو یې وروکه چاته دومره انتظار یې راغلی وکړو او دلته ناست یې تا دا دومره ټایم به دې کباړي کوټ پسې واغست کباړ پرې د نښې معلوماتو خو څه نښې راغلې نښې معلومات مې کړل خرې نښه نو درېږم ولې ناظم صاحب ولې خر راغلی موټر سایکل وي بلفې وي خرې ماله څنګه راغلی تا دا خوله د خر قابله ده بس بیا خو نه ودرېږم که نه هغه مې خوله چاړې ده بل خر مې بل دوکهباز یم څوک په موټر راکړي دنیا د شا په ارم راغلی بیا به خلک وایي چې د دې د یارې کېناست دا دومره بابله پاڼې دا دومره مال دولت چې دی د هغه خو دا حملې ښه جوړې دا موټر یې واغستې دا پاڼې چې نه ودرېږي بیا به څه کوم ټیک دا ټیک پسې ودرېږم نه دی به خر دي او که نه ناظم صاحب ودرېږه معذوره کس دی موږ ته ټیم نشته ته په رنځورانو پسې ګرځو وټ غواړو ناظم صاحب دا تیار وټ دی لږ بیا خوا یو شو کوره پورې مطمئن بیا کو بیا به ترېنه وټ والو نه مړه او که نه بیا خو راځه په شای کړه بابا السلام علیکم ولې بابا هلکه زه خو څه معذور یم او ته خو داسې ورتېر شو لکه د انسان نه مې لیدلی بابا نه مې لیدلی اوس ته څنګه ولیدم به دې هلک راته غږ وکړو خدمت وایه نو خدمت خو ما دلته کور دی ما هغې ته ورسېږم زه تابعدار نه یم بابا را په شا کېږه زه بابا چاړه ناظم یم وټونو ته ولاړ یم وټ به بیا خر له ورکړي صحیح دی خر مې نشان دی نو ما خو دا کارت نه دی جوړ کړی کارت نه دی جوړ کړی دا دې مړه څه په ګنوم سر دی معذوره دی کارت هم نشته وټ ناست دی وټ دا پنډوکي والا نه وړم نور نه نه د ده به وټ کړه وټ کړه ناظم صاحب بڼه سړی دی رامنې وټونو پسې ګرځو که نه ناظم صاحب بات حاجی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر برابر جی کور ته خیر دی جی ګاونډیان نور کلیوالا تاسو خو ته کوئ زه خو دا سامان یار لږ دا مې وړو راچوتې که چې وړو ناظم صاحب ته کوي تاسو څوک ما دا ناظم صاحب دی ناظم صاحب چاړه ناظم دی وټونو ته ولاړ یم خر مې نشان دی نو وټ به ماله راکړي خدمتونه به له زه کوم د مرګه پورې زه ذمهوار یم دې له لاس ورکړه ته چاړی خر دې نشان دی خر دی چې نشان دی رو یې چاړه تاله څوک در کوي ته به څه چلو کوي ولې به نه راکړې نه له در کوم رو لرې کېږه ناظم صاحب ته خلک نه در کوم دی په دې وخت کې دا ګاډي کوي ورته به څوک د سره موټ ورنګي تخته یې باندې تخته ورنلې وټونه نشته ته منا جبه سړی ناظم صاحب ته به مخه جګړې کوي دا سړي سره دا د جګړو ټایم نه دا وټونه موږ غواړو چې وټي زمونږ نیکه دی خو چې وټي نه د پیغمبر سلام به دغه سړي سره نه کوي ټیک ده صحیح ده خو جګړې نه ټیک ده څه کاروبار کوي یاره خوریا کاروبار خو نن سبا ډېر زیات دی وټونو والا راځي او چې یوه ډله راشي کیني چې هغه پاسو د هغو سره ګرځو پوشتر ولګوه اوبه راوړه چای راوړه روټۍ راوړه چې هغه ولاړ شي یو بله ډله راشي چې هغه دغه چل دی چې بس په مخه دغه یوه ډله ځي او بله راځي یوه ځي او بله راځي او ستا څنګه چل دی نوکري موکري دي خپله دومره تنګ راغلي وو بس چلو نو زما خو خبرداره که نه چې که بله ډله راغله نو په دې خوله یې ومه تاریک او بس دی ترېنه نور لکه صحیح ده دله خپل کاروبار ته ځان وزګارو ښه کښېنه لاړو
باچا ودرېږي السلام علیکم په خیر خیر باچا ټیک ټاک طبیعت ښه دی کنه خیر دی کورونو ته خیر دی الحمدلله ما وې ته مې ولدې ډېر سخته ته خوشحاله شوم حاجي. دا کارډونه ورکوم خپل کارډونه نو دولي صاحب په دې زما نمبر دی ته ته د ټلیفون کو د شپې دروازې څه خدمت یې هسپتال تاڼه تحصیل تابعدار یم ته خو ډېر نه راله کې د کوم ځای راکا زه د دې بره کلي د غلام خان واری یم وټونو ته ولاړم په ډیرکشن کې ټیک ده ټیک ده خر مې انتخابي نشان دی ان شاء الله پر راتلونکي وټونو کې به خر لا خپل وټ ورکړي ما به کامیاب کړم د مرګ پورې تاسو خدمت کوم ان شاء الله زه خو دې وټونو والا پوځ ته راوستم او نو زه چې خر له وټ کوم نو خر ته کنه یره مولا دې دا بچا خوشاله کی وټونه نه کوګره خپل را سم کړ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چې دومره د پسې د الله بنده یو ځای ته پور پسې دا بل ځای ته ځي اکوازي دی ګامه یو نور غواړه د بل نور غواړه وټونه پیدا نشو مسلمان د خو دا پسې کیږي ناظم صاحب بوټونه څنګه استاد خلوه سم شو دا الحمدلله دې بني خوا یې کلی کې یو ډاکټر وغیرہ ټیک کړ کنه او نو زمانه کوم د چاړې غونې دا غوړه بیا نیکه به ضرور د علاج برداشت نه کی هغه ډیر ګران علاج دی ولې پیسې زیاتې پیسې نه دی زیات پیس نه دي خو د څه قصه ده چې دا بیا د الیکشن وروسته ګورو خو د دې وټونو زوړ یاره دې وټونو که زما باندې کنه ناظم صاحب چې جلسه وکړو غټه جلسه او سم بیانونه تقریرونه پکې وکړو لکه مکمل دروغ ولا او دوی ولا بیا او تعالی درځي باخوا دا خلک په مطمئن کو وټ پراکي بغیر زیدو نه کیږي جلسې نه بغیر لکه یو بسې نشو ګرځي او جلسه کوو یاره دا خبره دي سکرټری دا کارو او زه خپل خوري ته خوشاله یم راځه اوس په تقریرونو به ته وسویني راځه اوس ګور دلته وباسم دا تاسو دا خپل سمسو د اوس زما رونو د خبره ده ناظم زې مکتای بسم الله الرحمن الرحیم کشرانو مشرانو زما رونو زما د رسرونو قدرمنو پښتنو ګرانو درنو ملګرو دې ځل چې تاسو راغلی ډیره زیاته شکریا ادا کوم په تاسو د الله پاک خصوصي رحم دی چې الله پاک زما په لکه دا واچوله چې زه د الیکشن ته ودرېدم دا تاسو د قسمت د بدلیدو وخت ان شاء الله تعالی او زه چې کوم ډیر ایماندار ډیر پښتون ډیر غیرتی او ډیر خدمتدار انسان یم دا باقي چې څومره ولاړ په دې حلقه کې دا ټول بیمانه 2 نمبر پراډیان ګڼ کپان دي صرف یو واحد زدانه پاتې شوی م په دې پوره ملک چې زه ګورې تاسو د ووټ صحیح حقدار یم او ان شاء الله تعالی چې دې ځلې تاسو خر له ووټ ورکو زم کامیاب کړم هسپتالونه تاڼې تحصیلونه هر څه بدله دلته راوړم بیا بله پیره جوړو کنه دې به راتلونکي کې دا وټ راکړي هغه وټونه موږ ورکړو او دغه پندونه ټول ځان وایي بیا ان شاء الله تاسو نه به کوم کوټه ټول دا سلا کوم کنه په دوه باندې د دې روډ خبره چې کوم دې پرون د گورنر سره ناسوم دا روډ می دل کړل هسپتال بدل دي دل راولم یونیورسيټي بدل راولم ډیزل پټرول چې کوم دي کنه هر کور کې به تاسو له ټانکۍ جوړوم په هر کور کې به پټرول ټانکۍ په هر کور کې به ډیزل ټانکۍ ډیزل بس تاسو په ولو کې راويږي او چې کوم دې دا باقي وړم دا چې دونه دا به بيخي په 300 روپۍ به وړو بوري په 300 روپۍ به چینه بوري ان شاء الله ما کامیاب کړي ژوندۍ به موږ مخکې وټو مور کړو کامیاب کړو موږ نو ته موږ د سکړډي صدقه خوندې کړې مخکې اټولو موږ په جامه باندې وټ ور کړو نو دې چې دا وز دا غولي د دوزي ګودي کنه نو د دې لګه مطلب دا چې وږي وړي دي او دغه دومره به ارزان کم تاسو دونه ارزان کم نو د دې ته څنګه لګا نو خدا خبره ده خو اړ یو راځي او بس دا بریسټر دا خبرې کوي او بیا ځي او بیا راځي او دې خو بیا مدرې مې پیره ده دا کنه خو کدي خو خینو راځي چې وی وو راځي په تاسو